درنو لیدونکو ستړي مشئ. سنگین سالار لیکي غني تېره شپه د القمر ټلویزیون سره مرکه کې ویلي دي چې تر ډیره د طالب ډلې سره هوکړې ته نږدې شوي یو او درې رنګه بیرغ یې هم منلی دی. موږ او تاسې به په ډیر نږدې وخت کې د لنډمهاله واکمنۍ شاهدان واوسو او له هغې وروسته به ټاکنې کیږي او پخواني ټاټوبي ته پالوال سرتیري او لوړپوړي چارواکي به هم راغوښتل کیږي او واکمنۍ کې به دوی ته برخه ورکول کیږي. متقي وایي د اوسلو غونډه مهمه لاسته راوړنه ده. طالب ډله وایي د اوسلو غونډه ستره لاسته راوړنه ده. د طالب ډلې د بهرنیو چارو چارسنبالي وزیر امیر خان متقي اسوسییټډ رسنۍ ته ویلي چې د اوسلو غونډه د افغانستان د راتلونکي لپاره غوره او مهمه لاسته راوړنه ده. د په وینا په دې غونډه کې دوی پوه شول چې مرستندویه هیوادونه افغانان یوازې نه پرېږدي او له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې د نړیوالو لیوالتیا ډیره ده. بلخوا راپورونه وایي چې په اوسلو کې افغان لوري د ناروې له ملګرو هیوادونو او نړیوالې ټولنې له ځینو استازو سره د ښوونې او روزنې، بشري مرستو، روغتیا او کنګل شوې شتمنۍ پر ایله کېدو خبرې او ګړارونه کړي دي. طالب ډلې ټولګډې واکمني جوړه کړې. د طالب ډلې د بهرنیو چارو وزیر په اوسلو غونډه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ټولګډې واکمني جوړه کړې ده. د هغه په نیز په څانګه کې ټول توکمونه ګډون لري او نوره اړتیا نشته چې نړۍ د ټولګډې واکمنۍ په پلمه د هغوی چارسنبالې څانګې رسمیت پیژندلو ته پلمې ولټوي. دا په داسې حال کې ده چې تر 90 سلنه ډېرې وزارتخونې، مرستیالان، والیان، امنیه قومندانان او مهم ریاستونه د یو تلنځي یا مذهبي روحاني هغه هم د یو توکم په لاس کابو کیږي. مهمه دا ده چې وزارتخونې او مهمې څانګې اوس د داسې کسانو په واک کې دي چې ځینې د ملګرو ملتونو په تور نوملړ کې ګډ دي. د ناچارۍ له مخې د طالب ډلې په غونډال کې د هر توکم دولتي کارمانانو شتون د ټولګډې واکمنۍ په معنا نه ده. د طالب ډلې څانګه یا کابینه فرقه‌یي، یو توکمیزه او یوه باوري ده. د سیمې او نړۍ هیوادونه له سیاسي انزوا او شخړو څخه د افغانستان د خلاصون یوازینۍ لار په رښتینې معنا ټولګډې واکمني بولي. په دې راپور کې دا نیوکه شوې چې د طالب ډلې په کابینې کې تر 90 سلنه ډېر پښتانه دي. د دغې نیوکې په ځواب کې باید وویل شي چې افغانستان کې 85 یا 90 سلنه پښتانه دي. همدغه وزارتونه او ونډه یې حق کیږي. تاجکان چې د افغانستان 15 سلنه جوړوي، په تیرې ولسواکي واکمنۍ کې یې له 80 تر 80 سلنه وزارتونه او نورې لوړپوړې دندې دوی اخیستې وي. هغه ټولګډې واکمني وه. خو اوس چې پښتنو ته خپل حق ورکړل شوی یا یې اخیستی، دا ټولګډې واکمني نه ده. عجیبه منطق دی. ګرانو مینوالو، تاسو یې په اړه څه وایې؟ په څرګندونو یا کمنټ کې راته ولیکئ. د آسیا پراختیایي بانک له افغانستان سره 415 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړه. د آسیا پراختیایي بانک اعلان وکړ چې له افغانستان سره 415 میلیونه امریکایي ډالر مرسته کوي. د دغه بانک په یوې خبرپاڼې کې راغلي چې دا پیسې به د ملګرو ملتونو 4 څانګو ته ورکړل شي ترڅو په افغانستان کې د خوړو امنیت، روغتیا او ښوونې په برخو کې ولګول شي. طالب ډلې د دې مرستې په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. په وروستیو کې دوی تورن شوي چې افغان په قرضپلو او بېوزلو ته ځانګړې شوې مرستې پر خپلو جنګیالیو ویشي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې تر 22 میلیونو ډېر وګړي د فقر له سخت ناورین سره مخ شوي دي. درنو لیدونکو، له ملتیا مو مننه.